چې د بیت الله شریف د اول ملاقات د نصیب شي نو دا دعا وغواړه چې خدای مابعد په دې تمام عمر کې یا د عمرې او د حج په دې مبارک سفر کې چې څومره دعاګانې ستانه غواړم الہ هغه تمام په تمام زمانه قبول کا بس چې دا یو دعا دې قبول شو بس ته مستجاب الدعوات شو خدای تعالی به دې ټول دعاګانې قبول او یا دسه تعبیرو که چې خدای ما مستجاب الدعوات زه دنه کومه دعا غواړم چې دې قبلې او چې دغه یو دعا دې قبول شو مزه غرض می دا د بیت شریف د ملاقات په دی اول رحله او وحله کې رب کریم دې رائے او دې ملاقات لون کې دعاګانې قبلې کغاری سور تلاړي چې د هجرت موقع باندې ورکی مبارک ناس تکړي دریش پی ورکی سبا کړي د غزي کې دعاګانې غواړه خدای تعالی قبلې عند نزول المطر کده عجم پس مکمی او کله باران شروع شي دعاګانې غواړه خدای تعالی بستا دعاګانې قبلې کله چې چرګ بانګ وای دعا غواړه دغه وخت کې دعاګانې قبليږي ځکه مسلم شریف کې حدیث موجود دی عند نهیق الحمار تعوذ من النار کوا چې خر ډمبار وای اعوذ بالله وایا ځکه د شیطان لیدلی او چرګ چې کله بانګ وای आवाज کوي د فرشته لیدلی دغه وخت کې دعا قبليږي د نیکانو په خوا کې د غي په جوار کې د نیکانو دربار کې د نیکانو د مزار په خوا کې د غي په خانقاه د غي استانو د غي مدرسه دې کې دعاګانې غواړه خدای تعالی دعاګانې قبلې تاسو به د علماو نوریدلی چې زکریا علیه السلام عمر 140 کالو ته رسېدلی و د بیبي عمر 2 کالو په دې عمر کې به د څومره دعاګانې کړي د اولاد دپاره اولاد یې نه کېده خو چې د مریم بیبي دربار کې د موسم نه بغیر میوه د هغې سره مشاهده کړه نو الله وایي هنالک دعا زکریا ربه په دغه عظیم الشان دربار د مریم بیبي کې زکریا علیه السلام د الله نه دعا وغوښته او د 140 کالو په عمر کې دعا د دغې ولیي بزرګې د دربار د دعا د برکت الله قبوله کا او یحیی علیه السلام باندې ورته خدای تعالی بشارت او زیری ورک د نیکانو په دربار کې الله تعالی دعاګانې قبلې 55 مواضع او موقع علما ذکر کوي چې هغه د دعا د اجابت موقع دي د ختم بخاری موقع یا د ختم مشکات موقع یا د ختم قرآن موقع لکه دا مبارکه موقع تنبیح الغافلین کی ذکر دی امام بخاری تاریخ کبیر کې دا حدیث ذکر کړي دانس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ په حواله چې هغه به کلم د قرآن شریف ختم وک نو اقارب احباب دوستان خپل رفقا انډیوالان محبین دا به را دعوت ک او بیا به هغې ته ووایي چې ما د سید الکائنات نوریدلی چې د قرآن کریم د ختم په موقع الله تعالی دعاګانې قبلوي ما د قرآن کریم ختم خلاص کړی اخیری 3 سورتونه راته پاتې دي اوس به زه دعا کوم تاسو مې ځکه دعوت کوي چې په دې دعا کې زما سره شریک شئ او خدای تعالی ستاسو دعاګانې قبولې کړي اجتماعي دعا هم ترې ثابته شوه او دا هم ترې ثابته شوه چې د قرآن کریم د ختم په موقع باندې دعاګانو ته جمع کېدل دا د صحابه کرامو سنت او طریقه او عادت نو دا ډیره مبارکه موقع ده په دې موقع باندې مونږ تاسو چې دا شرکت کړي دا امید ساتو چې ان شاء الله یخ سترګې او یخ سینه ډکه جوړه او ډکه منګولې او ډکه سینه به کور ته درومو ان شاء الله الرحمن